ستړي مشي ملګرو، نن زمونږه اتمه ناسته ده د میډیټیشن. او په نننۍ ورځه کې به مونږه په یاره باندې خبرې کوو. راتلونکي موضوعات به هم درته ووایم چې په دې کې مرګ دی، وخت دی، معلوم دی، نامعلوم دی. په دې ټولو موضوعاتو به راځو، ځکه چې دا موضوعات چې کوم دي دا د مایند د ازادۍ سره، د کریټیویټي سره، د دې سره ډېر ژوره تړون لري. او په دغه موضوعاتو کې یو چې کوم ډېر ژور موضوع ده هغه ده یره. یره چې کوم ده دا یو داسې بوج دی په مایند باندې، په برین باندې، چې د دې بوج د لاندې د مازغه کاږه شي، د کږلېچ ښکار شي. او د کږلېچ ښکار مازغه شي دي، نو هغه کریټیو نشي کېدی، هغه فری نشي کېدی. د هغه اولنې پرابلم دی چې د غیر له سولوشن راوباسي. او کوم مایند چې دغه بوج د لاندې دی، چې هغه د پټ او د ښکارا یری د بوج د لاندې دی، نو هغه بیا آزاد نه وي، هغه لاس او خپې تړلي. اوس د یری نه زما څه مطلب دی؟ یره دلته چې کوم ده، نو هغه د مار، لړم او د زمري نه، یا د دیوال د سر نه د راپریوتو یره نه یادوم. هغه یره چې کوم ده، نو هغه ډیره لمحاتي ده. او هغه په هغه وخت کې مایند چې کوم دی، هغه کې چې کوم د سوچ غلبله ده، هغه لاره پریږدي. او د وجود یا د سیستم چې کوم انټیلیجنس دی، هغه ته لاره آزاد شي او کریټیویټي خپل کار وکړي. د مثال په توګه باندې چې زمری راښکاره شي، نو تا ته به پتم نه وي، ته به ونې ته ختلی یا به تښتېدلی. که د دیوال د سره د خپه وښویده، نو مناسب اکشن به اخیستی شوی، بغیر د کلکولیشن نه، بغیر د فارمولې نه، بغیر د انالیسس نه. یعنی د سوچ چې کوم توکي دي، د هغې نه بغیر مناسب اکشن سیستم اخیستی. نو هغه یاره نه یادوم، هغه په یاره کې نه راځي. په دې لحاظ سره یاره هغه یاره یادومه کوم چې په سیستم کې د وخت تېرېدو سره د ایولوشن په دوران کې د ډس order په شکل کې را پیدا شوې ده. د مثال په توګه باندې د یوازې والي نه یریدل، د مثال په توګه باندې د دوستۍ د ختمېدو نه یریدل، د ښځې د خاوند نه، د خاوند د ښځې د بیلېدو نه یریدل، د جاب د ختمېدو نه یریدل، د مرګ نه یریدل، د مستقبل نه یریدل، د راتلونکي وخت نه یریدل. دا ټول یری چې کوم دي، دا مایند ډېر سخت کوږ بوږ کی. او د دې یرو د بوج د لاندې بیا مایند چې کوم دی، هغه آزاد پاتې نشي او کریټیو پاتې نشي. نو آیا دا ممکن ده چې دا یری دا د جرړې ختم شي؟ آیا دا به مونږه هر یره پسې ځان له ګرځو، چې د جاب ختمېدو یره، د مستقبل نه د ختمې یریدو یره، د مستقبل نه یره، د یوازیوالي نه یره، نو دا به یو ختمو؟ نه. د دې ټول یری چې کوم دي، د دې فنډامنټل چې کوم سټرکچر دی، هغه یو دی په سیستم کې. دا یو ډس order دی، په مختلفو شکلونو کې ځان ښیي. نو دا کو په یو کیس کې ولیدای شي په جوړه توګه باندې، نو د یری چې کومه جرړه ده، هغه د همیش لپاره د سیستم نه وځي، په سیستم کې کږلېچ ختم شي، نو سیستم آزاد شي او کریټیو شي. اوس د لاره کې خنډ څه شی دی؟
خنډ په دې لاره کې سوچ دی. دا چونکې د سوچ خپل ډس order دی، خو سوچ بیا دې سره میسټري تړلې ده. یره له یو نوم ورکړی دی، یره. نو یره د یو پروسس په توګه باندې انسان بیا نه ده پیژندلی. یره د یو میسټري په توګه باندې سیستم ته ورپیژندلی شوې ده، چې یره چې کوم دی نو یو میسټیریس شی دی او په انسان باندې راشي او بیا ترې لاړه شي. لکه څنګه چې تبه د یو میسټري په شکل کې سوچ ورپیژندلې ده، چې تبه رااله او تبه لاړه، حالانکه تبه په وجود کې یو پروسس دی. نو یرم چې کوم دی هغه په ماغزو کې او په نروس سیستم کې او په وجود کې یو پروسس دی. اوس د دې دا نوم چې دی دا هم د سوچ کار دی. دا یره سوچ نوم ورکړی دی. نو د یرې د بنیادي لیدلو لپاره دا ضروري ده چې دې له نوم ورنکړی دی شي. کله چې په تا باندې یره رااله او دې له ته نوم ورنکې او وجود ایریدلی وجود ټول وجود او دغه پروسس چې کوم روان دی بغیر نومه دا هم دغسې پاتې شي، او یو پشیشه یو غلی یو پاسیو ابزرویشن د دې پروسس رواني، او دا پروسس ته پرېږدي چې په سیستم کې خپل کار وکړي، سیستم ته په ډاګه شي. نو د دې پروسس په دوران کې کله چې نوم نه وي، یعنې د سوچ ټول خوځښت چې کوم دی هغه د څارنې لاندې دی، د یو خبردارۍ لاندې دی. که سوچ نوم ورکوي نو هغې نه هم سیستم خبر دی، او دا پروسس دغسې پرېښودی شي په سیستم کې، نو سیستم ته دا ښکاره شي، سیستم ته په اصل شکل کې ښکاره شي. په اصل شکل کې بیا سیستم د دې علاج کولی شي، د جرړې وباسي. د دې مثال داسې دی لکه په وجود باندې چې زخم جوړ شو، ننکۍ پرې راوخته. نو که سیستم د دغه ننکۍ نه په خپل اصل حالت کې خبر نشي، نو د هغې نه به ناسور جوړ شي، سیستم به دې مړ شي. خو چونکې د ننکۍ نه وجود زر مري، نو په دې وجه سیستم د هغې په پیژنګلو کې کګلیچ ته لاره نه ده پرېښې. خو د یرې نه انسان زر نه مري، نو د هغې په پیژنګلو کې سیستم سستي کړې ده، بلکې سوچ انټرفیرنس کړی، مداخلت یې کړی، ورانې یې کړی. نو دغسې که ننکۍ دپاره موږ انټرفیرنس وښیو، ننکۍ راوخته او دغه ننکۍ لاس ته بار بار راځي، لاس ته سوچ په شان وګڼه، او دغه ننکۍ بار بار چیړي، نو هغې نه به ناسور جوړ شي، بیا به نښه کېږي. دغسې چې یره په وجود کې رااله، نو سیستم ډس order په ځان کې نه پرېږدي، خو سوچ بار بار راځي او په هغې باندې لټریچر لیکي، ناول یې پې لیکي، غزل یې پې لیکي، سندرې پر باندې وایي، ساند یې پې لیکي. نو ټولنه چې کوم ده د هغې په پیژنګلو کې سیستم یې چې کوم دی نو ډېر سخت کنفیوز کړی دی. نو د میډیټیشن په آرټ کې تاسو دا یو آرټ دی بغیر فارمولې، په تاسو یره رااله او دغه یره تاسو بغیر نومه په سیستم کې پرېښوده. که غوسه رااله او دغه غوسه دا خوټ کېدلی وجود تا پرېښودو، هغې له دې بهانه ونه کته، هغه یرې له ته هغه یره جسټیفای نه کړه، هغه یره دې اکسپټ نه کړه، هغې سره دې اګریمنټ ونه کو، هغه دې جج نه کړه، په هغې دې اعتراض ونه کو، په هغې دې تنقید ونه کو، ځکه چې دا ټول څیزونه په سوچ کې کېږي، او ته غواړې چې سوچ انټرفیرنس ونه کړي، چې سیستم ته هغه څیز په خپل ریل حالت کې د یو پروسس په توګه ښکاره شي. نو کنډمنیشن او جسټیفیکیشن، اکسپټنس او ریجکشن، دا پکار دی چې دا ټول غلي شي، خاموشي شي، او هغه یرې نه د تېښتې هېڅ کوشش ونه شي چې زه مړی به خیر به شي، زه مړه ګورو به ورسره، دا ټوله تېښته ده.
یا لاړ شي چې کوم دی نو ځان په یو شي کې مصروفه کړي، ګانا واوري، شو ته کښېني، ملګري سره ګپ ولګي. که دا ټولې تېښتې ونه شي، کوم چې په زرګونو کالو کې انسان د تېښتو جال جوړ کړی دی، جال، نو بیا به سیستم ته یېره په خپل اصلي شکل کې ښکاره شي، او سیستم به د خپل ځانه داسې وباسي لکه څنګه چې په لاس راختلې ننکۍ سیستم د ځانه وباسي. غني خان خبره وایي زه به یې وغورځوم د کوره لکه سوټې په ډېران. مننه.